وی چې بیا نه توره پورته شي، نه سر په وینو رنګ شي. چې بیا نه توره پورته شي، نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي. زموږ زلمي چې جنګ ته اسوینو ورته وایي، چې هسې که مو کېښودې نو تورې به مو زنګ شي. تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي، تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي، چې دا مینه دې ړنګه شي او هغه چې دا مینه دې ورانه شي او هغه کور دې ړنګ شي. او که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼې به لالونه سي، دا بوټي به لونګ سي. که ګورې له نستوڼي به یې سور خنجر راوځي، درویشه چې روان در سره څوک دلته په څنګ شي. سلامونه مې ومنئ ملګرو. دا د ستر شاعر درویش دراني شعر دی چې که تاسو ورته وګورئ نو په موږ باندې جنګ له 250 کلو څخه را روان دی. پښتانه په ډېر ستر ناورین کې دي، هغه که په کابل کې دي، که په پېښور کې دي، که په کوټه کې دي، که په پښین کې دي، که په چمن کې دي، که بیا په سوات منګوره کې دي، او که په چارسده کې دي. سوال دا دی چې دا ټوله نړۍ ته جنګ ورسي، جنګ وکړي، وروسته دوی د جنګ دغه ټغر ټول کړي. خو بدبختانه پښتانه لا اوس هم د جنګ په سرو لمبو کې سوځي، او دوی خبر هم نه دي اکثره چې د دې جنګ اصلي موخه څوک دی او د دې جنګ ټیکه د چا په لاس کې ده، دا جنګ څوک چلوي او کرایه کشي څوک دی. نو ملګرو، دا داسې وخت راغلی دی چې که لر او بر پښتانه که هغه هر چېرته وي، که په پاکستان کې که په افغانستان کې وي، که دوی یو او بل ته لاسونه سره ور نه کړي او د دشمن په خلاف ګډ ونه درېږي، نو دا ډېره لویه غمیزه را روانه ده چې بیا به لکه د وزیرستان، لکه د سوات پیغلې، ماشومې او بوډاګان چې په نیمه شپه له ښارونو ووتو او پیدل منزلونه یې کول، او د وزیرستان ښاغلي خلک په کتارونو کې ولاړو خیرات یې غوښتی. موږ له هیچا سره تعصب نه لرو، موږ له هیچا سره بدي نه کوو، خو موږ یوازیني امن غواړو، او دنیا خو موږ ته امن نه راکوي. دا اوس په موږ پورې تړلې ده چې موږ سره یو شو، نه دا چې د ووټونو په سرونو یو بل ته ښکنځلې وکړو. نو راځئ چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼې به لالونه شي، دا بوټي به لونګ.